الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا حدیث واورولو چې کوم څوک د یو چا د جنازې لمونځ وکړي هغه ته د یو قرات ثواب ورکول کیږي، او کوم سړی چې د مړي د ښخېدو پورې جنازې سره ولاړ شي هغه ته 2 قراته ثواب ورکول کیږي. نو قرات یوه پیمانه ده چې سره او سپین زر پې تلل کیږي، چې هر یو به د احد د غره په شان غټه وي دغه قرات. نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنه څخه دغه حدیث په باب پوښتنه وکړه. هغې هم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه تصدیق وکړه. نو حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ناڅاپه وویل چې موږ خو ډېر قراتونه ضایع کړي دي. دا حدیث روایت هغه ترمذي دی. مقصد دا چې هر عمل د الله جل جلاله د رضا سبب دی، نو ټول د قدر وړ دي او صرف په دنیا کې د هغه څخه ګټه اخیستل کیدای شي.